السلام علیکم. زه عبید الله حسام یم. یو اسلامي بیان مې اوریده. یوې جملې یې زما زړه ته لار وکړه. داسې جملې چې له کلونو راهیسې زه پوهېدلو پسې ګرځېدم او هڅه مې کوله چې دغه څه چې زه یې غواړم ترلاسه کړم. له کلونو راهیسې همدې څه پسې ګرځېدم، ترلاسه مې نه کړل، خو په یوې جملې کې مې وموندل. یوازې زه او تاسې نه، بلکې ډېر خلک هڅه کوي چې ګڼ مال ولګوي او ډېر زیار باسي چې دغه څه ته ورسیږي او دغه نعمت ترلاسه کړي، خو دوی نه پوهیږي چې دغه نعمت ترلاسه کولو ته لاره ډېره اسانه او ډېره لنډه ده. نه دومره ډېر مال ته اړتیا لري او نه هم دومره ډېر زیار او کوښښ ته. راځئ اصلي خبرې ته راشو. دا کوم نعمت دی چې دومره مهم دی او خلک یې په ترلاسه کولو کې زیار باسي؟ خوشحالي یا هوسا ژوند او یا خوشحاله ژوند. دا هغه څه دي چې تاسو ته معلومه ده چې خلک یې ترلاسه کولو لپاره څومره هڅې او زیار باسي. د راتب محمد النابلسی په نامه یو سوریایي عالم یو ویډیو مې کتله چې په هغې کې ویلي وو: اذا اردت ان تكون اسعد الناس فاسعد الاخرین. که غواړې چې د دنیا تر ټولو خوشحاله انسان شي، نور خوشحاله که. څومره اسانه لار ده. یو غریب ته په لار کې د 10 روپۍ په ورکولو، یوې زړې ښځې سره یا زوړ سړي سره د پیټي په لیږدولو کې، یو بل مسلمان ته د حسنه قرض په ورکولو کې، یا یو بل حسنه کار په ترسره کولو او د نورو په خوشحالولو کې تاسې په حقیقت کې خپله خوشحالي ترلاسه کوئ. همدا د خوشحالي ترلاسه کولو اسانه او ارزانه لار ده. تاسې به حتما پخوا دا تجربه کړي چې کله مو یو غریب ته یا یو چا سره مرسته کړي، څومره د خوشحالۍ او ډاډ احساس مو کړی وي، زړه به مو څومره سکون ترلاسه کړی وي، حتما به مو تجربه کړی وي. همدا د خوشحالۍ له مهمو لارو ده چې ترلاسه کولی شي. نه یوازې د انسانانو بلکې د حیواناتو په خوشحالولو هم انسان خوشحالي ترلاسه کولی شي. ځکه الله تعالی شکور یا شکر کوونکی ذات دی. کله چې تاسو دغه مخلوق د الله خوشاله کړئ، په حقیقت کې الله خوشاله کوي او الله تعالی به په بدل کې تاسو خوشاله کړي. ابن عباس رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جلیل القدر صحابي دی. د یو ورځ په مسجد نبوي کې اعتکاف وو. یو څوک راغی او جمعات کې کېناست، د ورته پام شو چې ډیر تاسو پریشان ښکاري. دی ورغی او پوښتنه یې وکړه چې ولې داسې پریشان او خپه ښکاري. هغه ورته وویل چې د یو چا په ما باندې قرض دی، پور یې را باندې دی او زه یې د ادا کولو وس نه لرم، نو همدغه څه ناڅه اندېښمن کړی ما. ابن عباس رضی الله عنه ورته وکتل، ورته ویل چې که زه ستا په استازیتوب باندې ورشم او له هغه کس نه د یو څو ورځو مهلت وغواړم چې یو څه موده وروسته به دغه قرض ادا کړي، ویل چې ښه خبره ده. صحابه راټول شول چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جلیل القدر صحابي ته خو په اعتکاف کې، نو څنګه زی اعتکاف غوڅوي او زی د کس سره؟ ابن عباس رضی الله عنه ورته ویل چې ما د دې قبر له خاوند اشاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لدنا واوریدل چې ویلي: والله لأن امشي مع اخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. په الله قسم، که زه له یو چا سره د هغه په حاجت کې د حاجت پر وخت مرسته وکړم او له هغه سره لاړ شم یو چیرته، دا ماته تر یوې میاشتې روژې او د یوې میاشتې اعتکاف نه غوره ده. هغه روژه چې په همدې مسجد کې یعنی مسجد نبوي کې ترسره شي. د چا روژه؟ په کوم جمعات کې؟ د سید الخلق روژه او په مسجد نبوي کې. په دې مبارک ځای کې یو میاشتې روژې نه او د هغې د اعتکاف نه دا غوره ده چې د یو مسلمان سره مرسته وکړي او د هغه حاجت پر وخت هغه ته ورسیږي. که غواړئ د دنیا تر ټولو خوشحاله انسان اوسئ، نور خلک خوشحاله کړئ، ځکه الله تعالی شکور ذات دی. هغه د خوشحالي بدله په خوشحالۍ ورکوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح
تسر أسى